یایي چې مانده ته ګل شوه په سرلای شو لکه څه مانده ته ګل شوه په سرلای شو چې هر لاس تیړی د ګانډم ژاړو مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم که خیر وي په دغه کې یوه مشاعراتو چې بیا یې لمبار رسېدلی شعرون رغولي دي که خیر وي مړی ترتیب مون نه دی بېته نیولی خبر شوم چې چا خریته مو چې ولې به دی اصرف بزم ځکه اقتصاد کمزوری دی نه یې مخه وینم یس که خیر په مشاعره پایل د تکي د مشاعره په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې هر څومره صفات چې زه کومه کم دی ځکه د په مخ کې چې غږېږم متلټ کې شارمه دی ځکه دی داسې قدرمان شاعر دی چې د شیرینه د نړۍ په هر کونج کې پیدا کېږي دغه شاعر نوم دی ګلزنډای صاحب السلام علیکم ګلبشر خان اورنه شي جوړی تکړای چې ژوندای مې وړي د شخو یې سرګه ګلزنډای صاحب جمع خو تیر شي ان شاء الله الحمدلله تو ټاپا مې اور ودلا چګه په چې مانته ته څه دی ویلی واشه مو سره شعر دا چې چلای صاحب چې دا څه وی دا ځنه خال چې چا غیبات کو چې د زون صفات د بل غیبات خوان کو د زون صفات د بل غیبات خوان کو هر کیسه کې حقیقت خوان کو د بل چا حق خوړل و څه ګټوي د بل چا حق خوړل و څه ګټوي د خدای په لیار شه مصیبت خوان کو که په خپل د عزت و چاته ورکړل که په خپل د عزت و چاته ورکړل پرشتیا داره کام عزت خوان او ته چې په خپله بعد چارې نه کوې یو کیسه ته وغېږ دا که نه و چې ته چې په خپله بعد چارې نه کوې بیا خو زمون ته نصیحت خوان کو پښتونستان چې خپله خوبره ګڼي پښتونستان چې خپله خوره ګڼي د پښتونه پلور دا وصیت خوان او لکه په زون داسې په بل ځاورېږي لکه په زون داسې په بل ځاورېږي ګلزنډای داسې شفاعت خوان بیا ویوي چې لکه په زون داسې په بل ځاورېږي لکه په زون داسې په بل ځاورېږي ګلزنډای داسې شفاعت خوان ګلزنډای صاحب خدای دې ژوندی لره تو سارا خدای مو تو ته ژوندی ورته لاره کینه وای دغه خبره نن لږ داسې په غوسه غوندې دي او یایي چې ګودر ته اخبار کې خواندې لوړې تکه څه ګودر ته اخبار کې خواندې لوړې په دا کوړی برته د زه غلطه شو مننه کومه ګلزنډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا داسې شای وویو موږ چې څومره صفات کړی و کام و مننه ځنې کم یس که خیر وي موږ یو بل داسې شاعر لري چې مخکینی څراغ دوی خلک په زړه کې ځیا لري یا بله ورځ یو چارته ووایو چې ده کتوب مې پیدا کړی دی خو پریونه په ونیومی ځکه چې څومره مې ویل دومره غوسه ارتله آخر ولته یو بل څیک و چې سره نوست وی ډېره شیطونه مې یې ته څپړ ورکړه کیسه هغه کوم شعر چې ده کې لیکلی و دا رقم ته و تیز و دغه شاعر نوم دی چې چلی سي السلام علیکم وعلیکم السلام چې چلی صاحب ښه یې جوړ یې طبیعت ښه دی صفات له لږ کم وکړه بښنه غواړم خدای دې ژوندی لره قربان دې شم سلام اوسې نشته صفتونو ته حاجتونه تشریفات نه سره کوو که نه مننه ملګرو ما سره شعر څه داسې دی وایي چې خبرې کړي په خوله د عدالت ځینې کسان خبرې کړي په خوله د عدالت ځینې کسان کوي په اوږده ګیره خیانت ځینې کسان بیا وایي چې تباه کړي برباد کړي خوري دلته او څښي دلته تباه کړي برباد کړي خوري دلته او څښي دلته بیا هم په بردو پلوري خپل ملت ځینې کسان بیا وایي چې په خوله به درته سل
قسم وخوري چې غل نه یم په خوله به درته سل قسم وخوري چې غل نه یم نور اخلي په یوه امضا رشوت ځینې کسان او بیا وایي چې پیسې دومره خوږې شوې چې ایمان پرې خلک پلوري پیسې دومره خوږې شوې چې ایمان پرې خلک پلوري او کړي پوری په اصل سړي تهمت ځینې کسان او بیا وایي چې په خپله به د یوې افغانۍ غلا کوي لیبله په خپله به د یوې افغانۍ غلا کوي لیبله او کوي به بل سړي ته نصیحت ځینې او وروستی مقطع ده وایي چې چیچلیا په دا 2 ورځو ژوندون کې داسې ډېر دی چیچلیا په دا 2 ورځو ژوندون کې داسې ډېر دی او پوهېږي نه په مینه محبت ځینې ویایي چې غوټ سړی شو اسم نه پېژانې چې غوټ سړی شو اسم نه پېژانې هغه د ویر شو چپی وزین به چرګه پټاوله کنه چوکۍ همو ته وایي زنه یس دغسې دي په یوه ځین به چرګه سره پټوله خو چې اسم ته وایي چې پلونکی السلام علیکم دی مخ وله وړوي یا چې داسې نه چې 5 روپۍ تاسو ولر وکړو وسړه خو هغه در په زړه کچه په ډمبورۍ کې به په چرګه سسره تک وي نن چې غوټ سړی وي خو زون ته به وي خلکه ته پراده یې مننه دغسې ده دا چوکۍ پوتې کېدونکي دي هر څه پوتې کېدونکي دي دغسې ده چیچلي صاحبه مننه ځینې کومه چیچلي صاحب نه واقعا چې ښکلی شی ووایه زه خپله ډېرې داسې جذبتي کړم چې بیخي یوره مې ووایي چې لا ته په ګلزنډین د پایل وکړه چې تو پایم ځان د ریپۍ ویله خوړل یې بیا مې وویل چې یا یې به چې ناڅه بالکه په تونده روغله یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې درند شاعر دی که درمان شاعر دی یوه ورځ هم شاعري نه دی له یا نه وي ځکه د هر ځینه خبر پسېردري چې په هر ځای کې مشاعره وي دا غوړي ځکه د شعرونه داسې دي چې په وطن مین دي په خلک مین دي که خیري وطن ته خدمت کړی دی دغه شاعر نوم دی شړشنګول السلام علیکم السلام علیکم شړشنګول صاحب خیلی جوړیت ویات کده شړشنګول صاحب لږ گزارا سره کوي دا شرایط داسې چندان خواند یې نشته یاره ورګې ډېره ښه ساده وکړه په زوی ساده وکړه په زنه زوی کې شعرونه د واک ساده درته وکم اول خو ستړي ما شو وړه ستړي ما شو یغه نه ولې واک ساده درته وکم چې بچانه ولاګي ثبوت درته یې بو د بات او هین وکړه ګناه وکړای و یې نن څنګه دا وای چې غلا د وکړ شپه ته خو بیا درته یې ځای مرګلای نه یې لري دیک سره مننه کوم وټه کوي یو ته په درته وای ما کوي تاسو خوا کوي بیا یا چې د رشوت خور سړی بیوانه خدر وخایم د رشوت خور سړی بیوانه خدر وخایم خړ ور میګین ولای په دازینه دفترو کې یا چې د ملت نه د سر قربان دی تاش په خلا دا وطن در بندګران دی تاش په خلا یا چې رشوت خور وي یا غصیب وي یا غل دی و نمرې وي چې رشوت خور وي یا غصیب وي یا غل دی و نمرې وي په ولس باندې مایان دی تاش په خلا ډېره مننه چې چلا صاحب لږ به په تشویش کوو دا ډېر خوند کې یا چې خپله خټه ډکوي د غریب په کسا کې نه دی خپله خټه ډکوي د غریب په کسا کې نه دی د وطن جوړول یې ډېر ارمان دی تش په خوله خدای دې دې خټې بربود کړي یا چې د ځینو افغانونو ته فکر وړی اسلام آباد او تر ایرانه فکر ورته یم اسلام آباد ته ورسولم ایران ته ورسولم د ځینو افغانونو ته فکر یې وړم اسلام آباد او تر ایرانه عادتونه یې بدل دي بس افغان دی تش په خوله یا چې مخته شهیدونو قهرمانو په نوم زون تیروي مخته شهیدونو قهرمانو په نوم زون تیروي نیولی ټول جهان دی تش په خوله مننه یا چې عمل ورسره نه وي شړشمګله تاسو یې چې عمل ورسره نه وي شړشمګله مباح خبره ډېر تاوان دی تش په خوله
بس ته خدای ژوند دی لري پرت لړکی و ترواله کوي چې لګي دغه فشار جګ شي هغه ټوک پرت وکسي ویایي چې په بل وطن کې مزدورا کم پکاسا په بل وطن کې مزدورا کم د پېښور زرګرامو ته شالو مننه کوم شړشنګل نه ډیره مننه کوم دا رشوت خورای لړکی سره پړخي جن غوند کړل ز بیا بخنه غوړم ځکه چې نرمیګا ستړي شوي تو خپل کور کوي څیک مان ویني ځکه چې تو عادت شوي چې یو عادت ای لاتای ای لات ورکیږي هغه عادت نه ورکیږي چې خدای کو خدایم خکا قدرمن یو شعر مسرا دای کوي اجازه ګلبشر خان اورا دای ماړیږي نه مونږ ته لا غلي کیږو نه خدای دا حکم څه تاسو زب واکیسا وکم خو زب دا کیسه لک پټ غونده بسرا وکم کا چیرې میکتا څپ کې رکاول میګه خکیږي داسې تیز فکر په میګه ما کوي نو دا خبره چاته ما کا داس نه ویږي اسه تو ستا مو چا نه دیروي دلی یو شعر سره دای دا غنن صاحب ژوند کی چی دی په دا پرې ملي کلای کا اجازه رکاوي تو ارشاد او یای چې وی به سرخی پودر ساړی وای دا رنگینا نه دي تاغای مخه وی به سرخی پودر ساړی وای جنکای خو پریخ ولې ژوند کی رګدا خبره دی وګړه ګلبشر خان مننه چې په مشکړی یې کاتره جوړې کړې تکاسا چې په مشکړی یې کاتره جوړې کړې په یو په بل طرف زندي وایي زنه مې ولدل په خوشبو کې یې جمعه جوړې وې خدای دې تبارک یه تاسو نه راخته داسې وینم نه پست راخته خای خوشبو نوم یې کاچوي زنه مې ولدل په خوشبو کې یې جمعه جوړې وې اسه لاندې وی خلک یې په درزي وای اول خدای وته وایي چې دا تاسو لګي لاندر ته جوړه کاوه چا درزي وکس هغه دغه 2-3 انچ خپل اپسلاند کو نه را چې وګوند سړای ډېر خپلای کی بریخي مننه کوم او یای چې اخر به 10 وخت سره روشي کا ژوند دی خال کې ان شاء الله تکاسا اخر به 10 وخت سره روشي کا ژوند دی خال کې چندری پایم بی په چندا پتان دی وای نه ګلبشر خانه چیرته خدي کون پایدو کا چې سابدو ته ورشي ګلبشر خانه چیرته خدي کون پایدو کا چې سابدو ته ورشي چرمه د خېډره خرڅيږي په چکري وای مننه کوم د نن سبا د زنه ژوندکای نه میلا داغه د چې دا ورشند رنگینا داغه سرخی پودر د کچ شای دی دای سړی سره خولي نه بریخي سړای چې څومره زیګ وی شیل وی دمره خولای بریخي نه بیا چې تا ورشند سره کې په مخ نه دا پودر وای نه تو یې خځه بیا څه فرق شو مننه کوم دا سپینه یا زر ګل بس کلا تر بل شوی نه دا نه يم زخپل اخنه يم په شهر می جګیږي قدرمن میګ مشاعره د قیزی پیرا بیا چې زګل بشر خان سره د وډه شیرونه تو تازه رګم یغه پرم په لوی مهربانه خدای سپاره